په کپونو کې مو ژوند دی، په ټراپیانو کې مو ژوند دی. تاته ملګرو وطنوالو ګاونډیانو مینهوالو یو ځلې بیا مو مبارک شه. زیمبابوې والا مو یو ځلې بیا وسټل وریبل او تریشل مو که پرته ډېر خوند یې وکړو، مزېداره خوندوره لوبه یې وکړله او سیریز مو د خیر سره بس 3-0 وکړه. ځکه چې یو خو هغه یو لیمټ خو چا خبره باران له وکړو هغه موږ ګټلې 5 وکټې ترې چپه کړې ولې، خو بس په نصیب کې نه ولو د زیمبابوې والا نصیب ښه ولو که نه، نو بس 3-0 هم بس ووایه چې 3-0 مو ګټلو. او دا چې دې خبرې مکمل نیم درجن سیریز شو، یعنی نیم درجن مطلب دا چې د 6 سیریزونه هم کړي دي او 6 والا مو سر په سر ګټلي دي. دې ته وایي افغان پاور. تاته په کپونو کې مو ژوند دی. خبره داسې ده که نه چې د خیر سره میچ خو په 8 وکټو باندې وګټلو او ډېره خوندوره لوبه وکړه. نو بس یو وخت خپل وطن هڅه مې کېدای شي په 10 وکټو وګټي، خو بس عبدالمالک چې دا چا خبره خپله لکه ونښتله نو خپل چې ده که نه مخکې خو غوښتل چې مخکې یې راوړي، خو بس هلته ونښته او وکټ راته ولګېدله او سیدي خو لا اتل هم ښایسته شاټ وولو، خو بس د زیمبابوې والا یو ساندا ولو داسې سپینک غوندې ساندا و، په ځانې ډېر خطرناک کیچ ونیولو او میچ هم ترېنه چا خبره په شین زور وګټو. نو ډېر زیات تاسو ته ډېر زیات مبارکي مینهوالو ګوتروالو چې دا پیج هم د سره فالو کې په دې خوشحالۍ کې چې 10,000 فالوور ضرور پوره شي. مننه کومه. بس موږ خو فالوور نه غواړو، خو بس مینه ده چې بس لایک یې ښه خبره ده که نه، چې په دې ویډیوګانو ته دوام ورکړو. نو مزېداره خوندوره لوبه وکړه. ځلې بیا یې تاسو ټول ته مبارکي او په دې کې چې داسې دي خو لا اتله په 50 یو ځلې بیا 50 والا او د سیریز ټاپ سکورر هم شو، نو هغه ته یې هم مبارکي. نو د افغانستان راتلونکی ویاړ دی ویاړ او انشاءالله دنه به غټ ډینجر مین جوړېږي، ډینجر مین انشاءالله تعالی. او د خیر سره په وکټو کې بیا اعلی محمد غضنفر په زیمبابویانو برابر تاته په پوره 15 وکټې وارثلې او ورسره کینګ خان جادوګر خان هغه هم 3 وکټې وارثي چې زیات ورته مبارکي. نو خوندوره لوبه یې کړې، ټیم ورک کړی دی، یعنې د ټیم لوبه یې کړې ده. 11 نفر پکې ول او 11 نفرو پکې خپله برخه واخیسته او ورسره په څنګ کې کوچانو یعنې کوچ صاحبانو جوناتن ټرت او حمید حسن هغې ته پکې ښه کارکردګي کړې ده. ټول ټیم منیجمنت ته د مبارکي، د افغانستان ولس ته د مبارکي او ما ته هم مبارکي. تاته او بس د خیر سره 6 سیریزونه مو سر په سر ګټلي دي او هم د خیر سره روان دي، یعنې مطلب دا سیریزونه خو سره ختم شول. نو یو بل سیریز هم د زیمبابوې سره پاتې دی او هغه د ټیسټ میچونو سیریز وایي کې به چا خبره سنګلي او ټاکټوک به وي او رنګ د به پکې زړه راشین کوي. یعنې دا ټیسټ کرکټ خو داسې دی چې به سړي ته زړه شي نه وي، او به اصل کې کرکټ چې اصلي کرکټ چې دی هغه چې دی ټیسټ لوبه ده. نو هغه په 6 تاریخ شوه د خیر سره او بس تیار او مزېدار ورته اوسې کې چې انشاءالله تعالی هغه سیریز به هم د خیر سره ګټو، د چا د تسته به ګټو. نو په الله مو سپارم تر اوس وخته پورې او د ټیسټ سیریز نه به د خیر سره به ډایرکټ چمپیونز ټروفي د چمپیونز ټروفي ای کنه کاش که د چمپیونز ټروفي مو ګټو، ډېر خوند به وکړي انشاءالله ګټو به په دنیا په امید باندې چلېږي. نو په الله مو سپارم بیا دې هم درته مبارکي ډېر زیات په کپونو کې، په ټراپیانو پکې او په سیریزونو کې او په دنیا کې مو ژوند دی. تاپو